الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پدې فتح کې چې چا قرباني ورکړي دي د جهاد په دوران کې د مجاهدینو او د ولس د شهیدانو د پاره دعا کوم چې رب جل جلاله دې جنت الفردوس ورکړي، الله دې شهادتونه قبول کړي او د ټولو مجاهدینو او د افغانستان د مسلمانانو زخمونه او تکلیفونه دې رب جل جلاله په خپل